سوال د دې لیکچر څخه ریلیټډ وي هغه تاسو کولی شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اغاجان همدرد دی، د کوټې خپلواک ادبي ټولنې رئیس یا مشر صدر یم. د جمال شاه صاحب ډېرې خبرې په زړه پورې وې، خو د ځینو سره شاید زما خپله زیاتي اختلاف شته. ولې چې د چې کوم د پښتون کلتور تخلیقي توان او ارټ په حواله باندې د هغه مجلس د کم وکړي او پر سیاسي اړخ باندې ډېر مجلس وکړي، نو موږ دا وایو چې دا سیاسي ډګر نه دی، دلته شاید د مختلفو پارټیانو تنظیمانو خلک ناست دي. دته په کار نه و چې د هغه توري چې کوم د کار کړله یا د افغانستان په حواله باندې یا د مجاهدینو په حواله باندې. داسې دی چې د انساني ژوند هر عمل چې دی هغه یو ډول سیاسي دی. په دې چې هر هغه عمل چې بدلون راوستل غواړي هغه به سیاسي هم وي، هنري به هم وي، تخلیقي به هم وي، تنقیدي به هم وي. نو زما مقصد دا و چې موږ دا کومې ستونزې چې موجوده دي دا زموږ په ژوند کې څه ډول چې موږ په ځان اخته یو د دې یو رنګه ځان راوباسو. نو یو عمل چې دی اگر غیر سیاسي کېدلی نه سي، هنر چې دی ما خبره واور نه زما مقصد هیڅ کله دا نه دی. که ستا زړه ازار سوی دی زه بخښنه غواړم. که ستا زړه زما خبرو ازار کړی دی زه بخښنه غواړم، خو زما مقصد هیڅ کله دا نه و. مقصد مو دا و چې په هنر موږ ځان خبر کړو چې څه دی. یوه خبره خیر د سر په اجازه بل ملګری خبر دغه کوي. جی جیو شاه صاحب تر ټولو له مخه خو تاته ښه راغلاست وایو. تاسې کومې خبرې وکړې په هغه کې زموږ د ډېرو سوالو جوابونه وویل سو او ډېر سوالونه زموږ نور پیدا سو. زما سوال دا دی چې زما کدام دا ده، زما خیال هم دا دی چې د یو قام کلتور، ژبه، ادب او ادب تر هغه وخته دی په خطره کې وي چې د هغه قام سیاسي واک او اختیار نه وي. یعنی د هر څه د سیاسي واک او اختیار وروسته به د یو قام ژبه، ادب، کلتور، کلچر، ټریډیشنز، نرمز دا ګډ خوندي کېدی شي. موږ به حیثیت پښتانه زموږ دا خیال دی چې موږ سیاسي واک او اختیار نه لرو. همدا وجه ده چې زموږ کلتور چې کوم دی هغه له مختلفو تاوانونو سره مخامخ دی. زموږ ډرامه له منځه تللې ده، زموږ مصوري تصور نشته، زموږ د موسیقي تصور نشته چې له نورې دنیا سره موږ دا هغه کو. نو موږ تا خبره وکړه، ډېره ښه خبره ده وکړله، زموږ د نور پام دې خواته راواړولی چې زموږ په دا موجوده حالاتو کې چې زموږ کلتور او د هغه اړخونه کومو خطرو ته مخامخ دي او موږ لا خوا دنیا په سیاسي مسایلو کې انګیج ساتلی یو او زموږ سیاسي واک او اختیار زخمیرومه یو، موږ څنګه کولی سو به حیثیت قام یا دا زموږ ادارې په دې غیر مطلب موږ استعداد هم نه لرو، وس هم نه لرو چې موږ دا یا مطلب د دې لپاره موږ لږ او ډېر کار وکړو، کم از کم یو 2-3 لسیزې چې موږ ته یو داسې د روڼا وخت راځي او تر هغه موږ دا شان لږ خوندي وساتو. مننه. ګوره اقتصادي یا سیاسي خپلواکي چې دا خو بې حده ضروري ده او دا شی چې دی تړلی دی د شناخت سره چې سړی په ځان خبر وي چې زه څوک یم، خپل په کمزوریانو خبر وي، خپل په امکانات خبر وي، خپل په سیمې خبر وي او خپل په کلتور خبر وي. داسې اویر یا پوه خلک چې په معاشري کې زیات نه زیات سي نو تحریکونه هم کامیابېدای سي، کنفیوژن ختمیږي، ناپوهي ختمیږي.
ناپوهي سي ختم سي خلک پوه سي د یو بل سره مکالمه شروع کړي جنګ نه خبرې اترې وکړي یو بل ته رانږدې سي سخت نه سخت مسله چې ده سخته مسله چې ده هغه باید خبرو اترو کې سړی حل کړي په ځای د دې چې جنګ وکړي اوس دا زموږ سیمه برباده ولې سوه چې د یو بل سره موږ نه کښېنستلو د یو بل سره مو خبرې نه وکړې که مو خبرې کړې وای د یو بل خبر مو اورېدلی وای کیدای شي زه غلط وای او ما د اخلاص سره دا منلی وای چې صحیح ده ستا خبره صحیح ده زه غلط یم نو لاره را خامخا پیدا کېده د درویش یو کلام ما ویلی دی د خپل د فلم دپاره بدل دپاره ما خپله توره کړه د ورور په زړه کې ماته خدایه چې دشمن راغی زه په 2 لاسو سم پاته خدایه دا زما په نظر کې د دا سیمې د ټولو څه نماینده ترین شعر دی په دې چې په دا شعر کې هغه درد پټ دی هغه پوهه پټه ده دا توره څه ده زما توره څه ده زما توره پوهه ده نه صلاحیت دی چې زه خپل صلاحیت خپل د خپل زړه ورور یا د تربور په زړه کې شخه کوم او ماته کوم او د ما سره هیڅ نه وي نو مستقبل به مجھ سے وي ورور مم ختم کړي تربور مم ختم کړي او زم بیکاره په دا سیمې کې دا کار شوی دی او دا کار یوازې د کال 1980 نه دی د ډیرو زمانو دی دا ډیر توریالي خطلي زبردست پښتانه مشران چې تیر سوي دي هغه مو داسې مسایل ته درپېښ او بیا چې یرغل وسي یو ډیر پاورفل یرغل وي لکه برټش راج یا امریکي سامراج او د هغو سره په دا وطن کې موجوده ډیر داسې خلک وي چې هغه ستا د ژوند ګر سره خلاف وي نو بیا به ته څه کوې نو ظاهره د سیاست به کوې تاریخ به چلی جنګ به کوې که چیرې خدای د باچا خان سره ښه کړي وای او د ده چې کومه فلسفه وای د هغه یو زبردسته نتیجه راغلی وای د دغه نان وایلنس هغې خو هره مسله به حل سوی وای غني خان د خدای وبخښي زما یو ملاقات ورسره سوي و دی ډېر ټوکي سړی و زبردسته سړی و نو د ډېرو خبرو پسته ماته ویلې جمال خان زه بابا تباه کړم ولې ویل یاره زه د امکاناته ډک وم د ولی خان سیاست ته پرېښو زه نه پرېښوم ما ولې ولې د دا خیال و چې ته پورته شده دی زما خپل دا خیال دی چې دا دغه سره لږ پرېږدي یو عام سټرګل هم تړلی وای نو حالات به بالکل مختلف وای هغه مجبوري ده ما جواب درکړي مننه زما نوم پیر محمد سلیم دی د عوامي نیشنل پارټۍ یو کارکون یم هېڅ قسم عهده نه لرم زما سوال چې زما په زړه و هغه یو څه خو تا تشریح کوي خو بیا هم زه دا سوال ځکه دوروم چې کیدای سي ته به یو حقیقت د دې تر شا دی چې ته به هغه نه یې خبر سوال مې د باچا خان بابا په اړه دی چې ستا په دغه باره کې څه فکر خیال دی سوال مې دا دی چې د باچا خان د شخصیت څخه پښتون خو څه په نړۍ کې هیڅ څوک هم انکار نه کوي او نه کولی شي خو دغه یو بدبختانه یو مبینه لابي ورته وایم په منظمه طریقه یو پروپاګاندا ورته وایم چې شروع ده باقاعده بلکې ما خو چې دا کښته بیا خبرې را رسېدلې دي په دې انداز راغلي دي چې هغه وایي باچا خان بابا د انګریزانو ایجنټ و یو خاص سړی دا ګپه ما سره کړې ده چې زه اوس نوم در واخلم څوک به وم نه مني دغه یوه خبره چې اوس تا وکړه چې باچا خان بابا د نان وایلنس په حواله چې کومه پروپاګانډا ده هغه وایي چې باچا خان بابا باید چې په خپل دور کې جنگ کړی وای
او دغه نه کولې عظیمه غلطي ده او دا چې کښته خلکو ته راورسېږي هغه بیا دا معنا ځینې وباسي چې باچا خان د انګریزانو ایجنټ و. ستا په فکر په دغه حواله ته یو څرګنده دغه مشترکه چې آیا داسې پروپاګاندا د باچا خان په حواله صحیح ده؟ ډېره منظمه پروپاګاندا شروع ده. باچا خان یو داسې مشر تیر سوی دی د پښتنو په تاریخ کې چې مثال نه لري. په 1930 کې د پښتنو نجونو لپاره یا د ځوانانو لپاره سکولونه خلاصول مسخره نه وه. باچا خان د سیمې په سیاست پوه په امکانات هم خبر و. هغه په دې خبر و چې د انګریز د یرغل رخ څه دی هغه و دې خواته دی، هغه به دا سیمه نه پرېږدي. د هغه د ټوله ژوند کوششونو اساس دا و چې یو رنګه پښتانه پوهې ته ورسوي. لکه ده چې ویل چې پوهه رڼا ده، دا حقیقت دی. دا که پښتون ووایي که پنجابی ووایي که بلوڅ ووایي که فارسیبان هر یو چې وایي رښتیا خبره ده. دا څوک د دې سره اختلاف نه سوی درلودی. ما چې کومه خبره وکړه هغه مې هسې په ټوکې کې وکړه. په دې چې کوم کار باچا خان کړی دی هغه ډېر لوی کار دی، بیخي لوی کار، دومره لوی کار نه دی سوی. نو موږ باید چې دا خپل مشران چې د هرې پارټۍ دي د هغو ډېر احترام وکړو. ولې دا زموږ مشترکه مشران دي. زه خپله په ساینس کالج کې د پی ایس ایف دغه وم یونټ سیکرټري، خو د بسم الله سره مو لږ دغه خراب شو، بیا مو پرېښوی. نو خیر هغه بیلې خبرې دي. په دې چې زه یو هنرمند یم، زما د اکټیو پالیټکس سره څه تعلق نشته. او زه څومره چې زما ان پی خوښه ده، د غومره پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ هم خوښه ده، نورو پښتنو حزبونه چې دي هغه مو ټوله خوښ دي. مولانا صاحب هم خوښ دی، خدای دې وکړي چې دی ټوټل پښتون سي. ولې دا وخت مولانا صاحب چې دی هغه ډېر توند دی او خبرې هم صحیح دي. مننه. ما یو خبره یې رسوه، ما تاسو دا ویل چې باچا خان چې کوم کارونه کړي دي په هغه کې دا د هغه په نتیجه کې دا بابړه دغه چې وه سلسله پیشه هغه هم د هغې نتیجه ده. او ما دا فیصله کړې ده زه د بابړې په واقعه فلم جوړوم. او ما تحقیق شروع کړی دی. ډېرو ملګرو ما ته زبردسته تحقیق راستولی دی. او د ټولو څه په دا ناستې کوم خواست کوم که چیرې تاسو سره داسې ډاکومنټس وي چې هغه دا فلم ته وده ورسولی سي، فایده ورسولی سي، مهرباني وکړئ د ما سره شریک کړي. مننه. زما نوم نجیب الله سکزی دی. جمال شاه صاحب داسې نه وي لکه راغا جان همدرد پر ما معامله وشي. د پښتو اکیډمي رول څه وي په پښتون وطن کې؟ مثال پښتون تاریخ، پښتون ادب که زموږ پښتون ادب مطلب پښتون تاریخ که زموږ چې کوم ملي اتلان تېر شوي لکه میرویس نیکه، احمدشاه بابا، خوشحال خان خټک، قاضي عبدالله خان اڅکزی، د دوی چې کومې کارنامې دي دا په اکیډمي کې پر دې سیمینارونه کېدای شي که نشي کېدای؟ زما په نظر خو باید چې وسي په دې چې پښتو اکیډمي چې دا هغه د پښتنو د ژوند د هر اړخ باید چې احاطه وکړي. یوازې ځان د لیکه پورې عارف صاحب محدود نه کړي. عارف صاحب په دې خبرې وکړي. خو زما د پښتو اکیډمي سره دومره تعلق نه دی پاته سوی. اول ځل چې زه راغلی وم دا زما خیال په دې کار شروع سوي او دا من دویم ځل دی. خو زه دا زما زړه دا غواړي چې زما په وس کې چې هر څه وي که زه د پښتو اکیډمي دپاره د هنري څانګو په حواله څه کولی سم، زه حاضر یم. بلکل پښتو اکیډمي عارف صاحب او نور ملګري چې دي هغه دې ما ته ووایي، زه به ضرور کوم. انشاءالله ستا د دا سوال جواب چې دی
صدر پښتو اکیډمي محمد عارف صاحب هغه به انشاءالله درکړي. د ستا سوال نوټېډ دی، نوټ سولو. بل څوک؟ جمال شاه صاحب زما نوم عبدالنافع غیور ایډوکیټ دی. د ادب د یو ادنا طالب علم په توګه زما پوښتنه د پښتو زبان په حواله باندې ده. یقینا تا به د جعفر خان اڅکزي کتاب سنگینه پښتو او رنگینه پښتو ویلی عارف صاحب داسې. نو په دا کې شک نشته چې د انسان چې کله وجود و دا دنیا ته راځي نو د قومیت یا د رسم و رواج یا د روایاتو څخه مخکې د ټولو ښه بنسټ چې وي هغه د ده ژبه وي. نن عالمیه دا ده په دغه ساینټیفیک دور کې نن پر موږ باندې یا پر پښتو ژبه باندې د نورو زبانو حاوي کېدل. ما د جعفر خان اڅکزي کتاب حواله ځکه و تا ته درکړله چې ته یو باحثیت یو پوهاند یا یو هنرمند آیا زموږ پر دغه پښتو ژبه د نورو ژبو حاوي کېدو وجوهات یا رجحانات څه شي دي؟ لکه زموږ په سیمه کې چې نن موږ وینو موږ و دې ته ماډرنیزم وایو چې موږ په دا پښتو کې د انګلیش ویکیبلري استعمالو یا نن لکه یقینا لکه زما ملګري همایون خان کاسې صاحب د دې ژبې څه رنګینه پښتو ده یا ته به حیثیت یو هنرمند که موږ چیرې نن وګورو دغه خو نجیب صاحب خو یو خبره وکړل که خوا به دی ما خو که څوک په ډبرو ولي هم زه و دې شي ته غاړه ایږدم. لکه زموږ ایویټي خیبر که ته نن ووینې هغه و پښتو ته خو زه دا نه وایم چې ده دوام ورکړی دی، زه دا وایم چې هغه نقصان رسولی دی. بیا تا یو خبره وکړه د دې نیټورک یا د دې مشینري یا دا سپورټول یا دا پروموټ کول دې ته ته په کم نظر باندې ګورې؟ د دې سدیبا باید چې چی شي وي او د دې باید چې موږ پرمختګ څنګه ورکو. دویمه خبره راځي زموږ په نصاب کې د پښتو شاملېدل لکه شهزاد صاحب چې وویل یا سیماب صاحب وویل آیا دا کلاسونه صرف د پښتو اکیډمي ذمهداري ده په پښتو کې؟ دغه زموږ سیاسي ګوندونه که څه د دې ایجوکیشن منسټري هم په لاس کې وي نو دوی څومره کار کړی دی؟ دغه تصویر نن زه د دغه څه پوښتنه کوم دا نن چې موږ په کم نامه په د ایډیټوریم کې ناست یو آیا د دې چې کوم ایجوکیشن منسټري دلته 15 کاله و دوی د پښتو دپاره څومره کار وکړي؟ یاسر خان صاحب ناست دی زه نن د ده څه دا پوښتنه کوم چې دا باید چې څومره وي ستا په نظر کې؟ خبره دا ده زه به جواب ورکوم یو لږ یو منټ. داسې ده چې وجه خو یې ظاهره د اقتصادي محکومیت موږ اقتصادي توګ خپلواکي نه لرو، آزاد نه یو، محکومه یو. وجه دا ده چې زموږ په ژبې کې د کوټې په ژبې کې خو په دا ملغوبه کمه وي خو په پېښور کې ډېره زیاته ده. هغسې دا وایي مطلب که دا ویل غواړي چې دا ډبی خلاص که دی به دا ډبی کلاو که دا قسم ژبه د استعمالوي. خو وجه واضح طور دا ده چې موږ اقتصادي طور آزاد نه یو، یو آزاد قوم په حیث موږ ژوند نه تېروو. که موږ سیمه آزاده وای ژوند مو خپلواکي درلوده نو ژبه به مو ظاهره ده ډېره شوی. اوس د افغانستان خلک چې د موږ سره کښېني پښتو وایي موږ بیخي ګونګي سو یو 2 منټو بعد او بیا مطلب بشمول زه ځانم پکې شاملوم چې مجبوراً یا د انګریزي ټکي یا د اردو ټکي استعمالو په دې چې موږ په کوچنیوالي کې دا ژبه ویلی نه ده سره. ما چې ژبه زده کړه په یوې غزلې مې زده کړه د خوشحال بابا غزله ما په ټي وي کې ویله نو هغه چې مې کاپي کوله لیکله مو نو کرار مې پښتو زده کړه ما نه وه ویلې. حالانکه خدای دې وبخښي مشهور شاعر و د پښتو شاعر و مګر دا ډول ماحول نه و چې په کور کې د پښتو کلاسونه وای. نو په پېښور کې په KPK کې NP یو دا کار کړي و چې دا خپلو مورنۍ ژبې چې دي د هغو اجرا په سکولو کې دا ژبې دا ژبو تعلیم لازم کړی و.
اوس ما خیال دا دغه چې راغلی دی دا نوی حکومت دی دا کار بیرته په شا کړی دی. تا د ایویټي خیبر خبره وکړه. ایویټي خیبر یو تاریخ لري. دا داسې و چې دا د ایویټي خیبر چې کوم مالکان دي دا یو وخت زما شریکان وو او په زمانه کې ما د پښتو چینل لپاره څه کوششونه کول او خبرې ما دې سره هم شریکې کړې وې. نو ما خو کوشش وکړ زه ولاړم افغانستان ته هم دلته هم محمود خان سره مو لیدل د اسفندیار سره هم د افراسیاب د نورو سره افغانستان کې زلمه او ادمل UK ته ولاړم. ناشناس صاحب زما د ناشناس خبره ډېره خوښه شوه. زه ما ته ویل جمال شاه وروره زما د پښتنو زړه تور دی بیخي په خبره به یې باور نه کوې دا دروغ وایي عملي خلک نه دي او که چیرې ستا کار دغه سو زه در سره یم. حقیقت دا دی کار نه وسو او دا خلک د ایویټي والا چې وو ما ته راغلی ورځ دا دوران چې دا خبره د زما د کوششونو خبره ایجنسیانو ته رسېدلې وه نو جنرال احسان چې وو هغه هم پښتون و. د یو دوه پښتانه یو کرنل و یو دغه څه بریګیډیر و یو جرنیل و هغه یې راواستوی. ما ویل خیر چای مې را سره ویل ما موږ اورېدلي چې ته دغه کول غواړې هر قسم کومک چې وي موږ در سره کوو. نو ما دوی ته ویل ما ستاسو ډېره مننه تاسو پښتانه یاست او دا یې هم راته ویل چې جنرال احسان صاحب چې دی هغه تا سره لیدل غواړي. ما ویل ډېره بخښنه زه دا کار چې دی دا یو قومي کار دی دا د تاسو سره زه نه سوی کولی. دوی ولاړ او جنرال احسان بیا دا خبرې صفت هم کړي وو چې موږ ته خو خلک د پیسو دپاره راځي د جواب راکوي. نو د دې یو 2 میاشتو بعد دا خلک راغله دا زما ملګري چې وو دا جلا سوي وو. دوی ما ته ویلې چې ستا د پښتو چینل دغه چې وو موږ غواړو چې موږ یې وکړو ته د موږ سره شریک سه هر ډول په هر شرط چې راځې. نو زه خبره وم چې دا خلک چې وو د دوی د ISI د خوا راغلي دي. ما هغو ته مې انکوار وکړ. زه هغه سړی یم چې تر ننه دا ایویټي خیبر ته نه یم تللی تر ننه په دې چې زه په دې خبر یم. نو دا زموږ بدقسمتي ده چې موږ ناشنا صاحب صحیح وایي چې پښتانه خبرې ډېرې کوي خو عملي خلک نه دي. دا پښتانه که یو ځای شي داسې 20 چینله جوړولی شي دونه پیسې پښتانه لري. نو دا زموږ کمزوري ده چې موږ خپل غږ نه لرو په میډیا کې. وکیل صاحب نصاب هغه سره تړلی دی نه وکیل خپلواکي وخت هم ډېر محدود دی سوالونه هم ډېر دي بلکې د ګردو لوی سوال دا دی چې زما د جواز څه دی نه او دلته خو پوښتنې خو کېږي دا خو یو علمي او فکري یو ناسته ده نه اوس ادب څه دی سیاست څه دی مذهب څه دی نو که ما تا پوښتنه سره بخښنه غواړم که د نصاب چې دی که زموږ تحریکونه مضبوطه وي نصاب منل چې دی داسې ګران کار نه دی کېدلی شي خو دا کوششونه غواړي. جمال شاه صاحب تا ته ښه راغلی وایم. ډېره مننه. زما تعلق هم د بلوچستان یونیورسټي سره دی او تا هم یو وخت موږ سره په بلوچستان یونیورسټي کې وخت تېر کړی دی. دا خبره در سره شیر کوم چې موږ چې یو په کمیونیکیشن سکیل کې کریاب یو ګرد یو بل نشو سره پوه کولی. که چیرې یو وخت هم د اظهار کولو موقع راله هغه موږ ته ډېره کمه رامیلاویږي. هغه بیا موږ دونه جذباتیان سو چې هر هغه دغه چې د موقع د لاسه وباسو چې هلته یا ته یو ښه خبر راته وکړې یو موږ یو ښه درته وکړو او همیشه موږ په دا معاشره کې په سیاسي معاشره کې هم په کلو کې هم په ثقافتي رویو کې هم یو داسې بد الفاظونه یو داسې بدې خبرې واورو چې موږ ګای د خپل مشرانو سم د زړه خوابدي سي چې دا خبره دا خو نو کلچر سو دا خبره بیا دا نه دونه ډېر جذبات هم کېدلی سوله نو تی به هم یو بل سره سر خلاص کړی وای موږ به هم سر په خلاص سوی وای
دا خو یو اړخ دی زموږ د کلچر ډېر بد کلچر دی. بله خبره دا درته وایم چې زه انشاءالله یو فلم جوړوم. فلمان خو نو دا د په پښتنو کې ډېر فلمان جوړ شوي دي، مګر د افسوس خبره دا دغه خو نو فلم خو نو ما ته پیغام راکوي، ما د خپل کلچر راښکاره کوي او دا کلچر و دنیا ته ښکاره کوي چې پښتانه دا ته راځي. مګر په هغه کلچر کې چې کومه ښځه ښکاره کوي، ما د نن ورځې پورې دی ښځه په دا پښتانه کې نه دی لیدلې. پښتنې د اوس پورې ډېرې درنې، ډېرې پردهداره، په خپل تعلیم اخته دي، په خپلو بچیانو اخته دي، په خپل دا شیانو اخته دي. نو دغه رنګه فلمان یا دا رنګه کلچر به څنګه د میانه ولاړ سي؟ دا به څنګه ولاړ سي؟ دا خو ډېر موږ ته تاوان رسوي. دا خو خور او زه یوه خبره بله، او ته چې موږ ته تا چې د اوس پورې کوم ډرامې راکړي دي یا بدلې دي ویلي دي، هغه خو ډېرې ښې دي، او نه چې دا ستا فلم به نو انشاءالله موږ ته څه پیغام راکړي. د دوه ځوانان دا دي دغه سوالونه هم واوره نه، د درو سره جواب پرې وځي. استا ویل څه دي؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نو محترم مشر صاحب څخه زموږ دا خواست دی چې دوی موږ ته د دې سوال جوابات په سمه طریقه سره په ښه زموږ سوچ او فکر چې کوم نه وي ورته رسېدلی، کیدای شي ده به خپل اشاره ورته کړي خو زموږ به سوچ فکر نه وي ورته رسېدلی. نو زه ډېر په درنښت سره له ده څخه دا سوال کوم چې محترم سوال باندې پوه نه شو، نو په دې جواب باندې پوه نه شو، نو که چیرې دی وي د اشغال باره ته اشاره وکړه او اشغال د امریکایانو باره ته چې دا اشغال دی، نو که چیرې دا اشغال وي داسې موږ په دې باندې مشکوک یو چې یعنې دلته چې د اشغال ته اشاره وکړه، آیا د امریکایان چې دي دا اشغالګر دي او که اشغالګر دوی څه نه ورته وایي؟ که چیرې اشغالګر ورته وایي نو هم د دې ماته معلومات راکړي، او که اشغالګر نه ورته وایي هم د دې ماته معلومات راکړي. او ډېره مننه کوم که چیرې ما نه بې ادبي شوې وي، د هغې بې ادبۍ زه تاسو نه معذورت غواړم. یو جاهنه مننه. اخري سوال دی نه جمال صاحب، د ټولو په اجازه یو اخري دی. زه په دې کې ګوره ته یو هنرمند دی، باید موږ د تا څخه سیاسي سوالونه نه وه کړی، خو زه بخښنه غواړم. موږ په تا ویاړ کوو. زما نوم انجینر امان خان کاکړ دی، زما تعلق د دې کوټې سیمې څخه دی. جمال صاحب، دا ټیم چې کوم ته یې ایز ا هنرمند چې د پښتانه خلاف کومه پروپاګنډا په مین سټریم میډیا په کامي میډیا کې روانه ده، د دې ته څنګه مخنیوی کوی سي؟ یو دا، او ته دغه تا په خپل خطاب کې یو دا مجلس وکړي چې موږ د پښتنو کشنان دپاره په نریشن کې په مختلف انیمیشنز کې موږ داسې ویډیوز او شیان پیغامات جوړو چې د پښتانه سیمې بوټي ځناور هر شی چې هغه چې کوم د کامي شخصیات سیاسي شخصیات د دې لپاره چې د پښتانه ځوانانو کم کومک هغه کستا په کاري موږ بالکل د دې پنډاله څخه چې دا چند ورته چې 15 کسان بالکل د حاضر دي چې موږ تاسو په دې کې خپل کومک وکړو. خو داغه یو مین ایډیا چې تکم د مشتر شیر کې چې هغه کې بیا صحیح او څه بیا مثال خپل ایډیا د مختصر مشتر شیر کړو، بیا موږ ان شاء الله په هغه کې تاسو کومک وکړو. دا اول سوال جواب لازمي غواړم سر. سبستا سوال جواب اول درکم. د سدي میډیا باندې پروفایلینګ سدي دا خو ما اول ویل چې یو باقاعده سیستماتیک نریټیو یې ساده او دا مطلب یو نوې کیسه نه ده. لکه ما چې تاسو ویل چې موږ کوچني وو، دوی به راته ویل زموږ رمزولو به په سکول کې راته ویل چې تم پټان یا مسلمان، موږ ویل پټان، دوی به اچھا مسلمان نه یو. دا د هغه ځای ابتدا سوې ده. دا زموږ څه مشران چې وو د هر د نورو علاقو د خلکو څخه ډېر زیات مسلمانانو، ډېر کلک وو، ډېر په دین بو، ډېر باعمله خلک وو. د هغه باوجود یې هغو ته سرخه ویل، ایجنټان یې ورته ویل. مطلب د هغو ایجنټان چې د کبو خلاف دوی ټوله ژوند تېر کړی دی په مبارزې کې. نو دا میډیا پروفایلینګ خو باقاعده یو سیستماټیکلی
د زمانو سره روان دی دا به هغه وخت ختمیږي چې پښتانه خپل غږ پیدا کړي یو څه چینل ځان ته جوړ کړي که هغه بیخي کوچنی وي هم پروا نه لري خو چینل ډېر ضروري دی چې په دا چینل کې پښتانه د یو بل سره کښېني د یو بل سره خبرې اترې وکړي هغه ګیلې دغه هر څه چې دي بدګمانیان یې ختم سي د ټولو څه عام شی چې دی مکالمه ده چې په کومې معاشرې کې مکالمه نه وي نو هلته به تشدد راځي دا تشدد چې دی دا پښتنو کې چې پیدا شوی دی دا د پښتنو قصور نه دی پښتانه دا دغه ښکار سوي دي پروفایلینګ ورته ویل کېږي د میډیا پروفایلینګ پخوا به پښتانه دغه کړه په هر فلم کې به چوکیدارانو په ډرامو کې به چوکیدارانو بیا د هغه پس ته د مجاهدان سول بیا ټرریست سول اوس ګوره څه دي ډرګ ډیلرز دا او دا دغه څه دي هر نیګیټیو ایلیمنټ څه دی په معاشرې کې هغو ته دوی د پښتون شکل ورکوي دا یو ډېر زما په نظر کې یو ډېر منفي سلسله روانه ده منفي پراپیګنډا ده او پښتون باید چې ځان ته داسې پلیټفارم جوړ کړي چې په هغه پښتانه د یو بل سره خبره کولی شي د جنګ په ځای خبره ضروري ده دا زموږ په سیمې کې که نن دا جنګ ختم شي دا خلک کښېني د یو بل سره هر څه دغه چې وي ګیلې چې وي هر څه اعتراضات چې وي په بل باندې باید چې کښېني یو بل ته مخامخ او سره دغه یې کې ختم یې کړي نو بیا خبره شروع کېږي تر هغو چې په معاشرې کې خبره کول اسانه نه وي معاشره په مخ تګ کولی نه شي بیا د اشغالګرۍ خبره تاسو وکړه زما په نظر کې امریکا او تر اوسه یو کې چې دا هغه د ټولو څه لوی اشغالګر دی د ټولو څه لوی هدف چې و په دا تاریخ کې مسلمانانو په مسلمانانو کې ترکان د دوی ډېر لوی هدف و بیا پښتانه و عربان نه و ولې عربان ډېر په اسانه دوی استعمال کړه دا نور استعمال کړه خو پښتون یې نه سوه استعمالولی استعمال یې کوي خو بیا هم پښتنو کې یو څه دغه موجوده و خو زه دا وایم چې پښتانه که چیرې په ځان پوسي خپل په امکانات پوسي او د ټولو څه اول خپل په کمزوریانو پوسي نو پښتون به په دا سیمې کې یو ډېر لوی کار وکړي چې هغه به دا نورو قومونو دپاره هم یو مثال وي فلم تاسو د فلم خبره وکړه کم قسم فلمان چې دا خلک جوړوي د پېښور ناپوه خلک شکر دی چې زموږ د سیمې خلک دا فلمان نه جوړوي دا ټول هغه خلک دي چې عمرونه د لاهور په انډسټري کې تیر کړي دي دوی د پښتو څخه زیاته بهتره پنجابي وایي او پنجابي کې هم هغه ایلیمنټ د پنجابیانو چې بیخي سپک خلک دي هغه په دا فلم کې دغه مشغوله و ډېر زیات نو دا خلک به دوی ته نږدې وو ځکه یې د هغو پیشې کولې هغه قسم فلمونه جوړ کړه او ډېر بد کار یې وکړي چې د پښتنې زنانې چې دي پښتنو زنانې چې دي هغه یې دغه کړې بې عزته کړې زما په نظر کې باید چې دا فلمان بالکل ختم شي پښتنو سیمې کې د پښتنو په سیمې کې دونه کیسې دي چې که ته 100 کالم فلمونه پر جوړ کې دا کیسې نه ختمیږي او هره کیسه داسې انټرنیشنل اپیل لري ما چې کوم فلم جوړ کړی و په انګریزي کې نوم و ریونج اف د ورتلس دا د سوات په دغه باندې و معاصرې باندې و قبضې باندې و هغه که تاسو وګورئ هغه په فلم کې پښتنې ښځې چې دي هغه بالکل د پښتنو زنانو رازه دي او پښتانه ایون ما چې طالبان ښکاره کړي دي کې طالبان که طالبان فلم وګوري طالبانو به ما فلم خوښ شي په دې چې ما په فلم کې د طالبانو نقطه نظر هم دغه کړی دی چې دوی څه غواړي په هر حزب کې په هر دغه کې تحریک کې هر قسم خلک وي خو په کار دا دی چې پښتنې سیمې کې دا څه خلک چې دي څه حزبونه چې دي که هغه سیکولر دی که مذهبي دي دوی ځانونه یو بل ته رانږدې کړي ولې دا ډېر لوی قوت دی چې ضایع کېږي په کار دا دی او دا پیل باید چې نیشنلیست ایلیمنټ چې دی سیکولر هغه په دې پیل وکړي دا خلکو سره خبرې شروع کړي ما خو ډېر پخوا
مشر محمود خان سره مې اسلام آباد کې ناست و ما په کور کې ما ویل محمود خان باید چې د طالبانو سره تاسو څه لاره لیکه پیدا کړئ نو وخندل ویل نه هغه خبرې نه اوري خو پکار و چې طالبانو یا مجاهدینو دا سره دا زموږ د سیکولر پارټیانو یو تعلق پیدا سوی وای نږدې سوی وای بیا خلکیان په افغانستان کې باید چې بیا فعاله سي دا خلک یو بل ته دغه کړي او خپله سیمه چې دا هغه د مزید بربادۍ څخه دغه کړي خدای دې وکړي چې سوله راسي هلته خو سولې ته زما دا خیال دی چې دا د سیمې نور ملکونه به یې نه پرېږدي دا زموږ کار دی چې موږ سوله یو ډول به ځان ته راولو